الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. القرآن الكريم دیرشمی سپاره ترجمه و تفسیر روانو دا اللہ پا توفیق سره او پا آغا سلسله کی منگا دا سورة الفیل او دا سورة قریش ترجمه و تفسیر ختم کرده. سورة الفیل او سورة قریش نن با انشاءاللہ دا سورة الهمزة نشورو کو. سورة الهمزة. سورة الهمزة دي مشهور نم دق دي الهمزة او ديت سورة الحطمة هم ولكي. سورة الحطمة او ديت سورة ويل لكل همزة هم ولكي. ومشهور نم اغا الهمزة دي سورة الهمزة. ده سورة مكي دي ده هجرتنا مخي نازل شوي بديكي نها آيتون دي نها آيتون بدي مبارك سورة كي دي ده قرآن الكريم پا ترتیب کی ده مصحف پا ترتیب سرا ده یو سلسل ورم نمبر سورت دي 104 نمبر سورت او د نزول په اعتبار سره د نازلیدو په اعتبار سره د 32 نمبر سورت 22 نمبر سورت. یعنی قرآن کریم کې د دینه مخ کې یو 10 سورتونه نازل شوي نو د 22 سورت دی چې نازل شوی دی. په دې سورت کې الله سبحانه وتعالی دا آغا خلقو انجام ذکر کرده چه اغوی توغی کئی سخریه کئی استهزاء کئی دا اللہ پا بندگانو پوری او خصوصاً پا نیکانو خلقو پوری او دغشان کم خلق چه دا مال بندگی کئی دا اغوی انجام چه هر سا بس دا مال گنی چه بس دا مال چه دا هر شید. په دې صورت کې الله سبحانه وتعالی بعض بد صفات ذکر کړي دي د دې لپاره چې ځان به ترې لرې ساتئ. دا صفتونه به په ځان کې نه پیدا کوئ، د دې صفتونو نه به ځان لرې ساتئ. د هغې دپاره الله سبحانه وتعالی په دې مبارک صورت کې بعض صفات ذکر کړي دي، بد صفات دي. نو الله په دې صورت کې وایي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة. هلاكت دپارا دهر عيب لگونکی بدی وینکی. ویل مخی دا خبر منگ ذکر کردی و پا سورة الماعون کی چی ویل مشهور معنی خوی دا کردی چی حلاکت تی تبایی دا او یو دا چی ویل داوی پا جہنم کی او کند لغی نوم دی. نو دوانا خبری صحیح دی. ویل په معنی د هلاکت او د تباهی. نو څوک چې د جهنم دغه کندې ته لاړ خو تباه شو که او بیا په جهنم کې دا د یو کندې نوم هم دی ویل. ویل تباهی ده، جهنم ځای دی لکل د هر هغه چا همزه چې عیب لګوي. همزه عیب لګونکی، لمزه بدي ویونکی. خو فرق په دې کې څه دی په همزه او په لمزه کې؟ اصل کې دوانه عیبونه لګي، خو همزه
هغه چاته ویل کېږي چې عیب لګوي په اشارو سره، او لومزه هغه څوک دی چې عیبونه لګوي او بدي بیانوي په ژبې سره. په حقیقت کې دواړه چې دی عیب بیانوي، دواړه چې دی نو بدي بیانوي، دواړه لګیا دي سخریه او استهزا کوي، خو دا یو په اشارو سره کوي او دا بلې په ژبې سره کوي. نو همزه معنی دا شوه عیب لګوونکی په اشارې سره. اشاره څنګه؟ د لاس په اشارې سره، د سترګې په اشارې سره عیب لګوي که نه؟ لکه کله داسې کېږي لکه اوس دوه کسان ناست او بل تیر شي، نو دا یو دی بل ته وګوري او دا سترګې داسې وګوره ورته او وخاندي، نو دا اوس عیب لګول دی، خو عیب یې په څه ولګو؟ په اشارې سره. یا یو سړی په لاس سره ولګي، د لاس سره اشاره وکړي او د هغې نه داسې ښکاري چې دی استهزا کوي، دی ټوغه کوي، دی سخریه کوي، نو دا په دې کې دننه راغی. لومزه هغه څوک دی چې په خوله باندې لګیا دی، په ژبې سره لګیا دی، عیب لګوي، نو دا دواړه په دې کې دننه داخل دي. دلته دا خبره یاد ساتئ چې د مسلمان شان به دا نه وي چې دی به په چا پورې سخریه کوي یا استهزا یا ټوغه، نه، دا به د مسلمان شان قطعا نه وي. مسلمان نه په چا پورې سخریه په اشارو باندې کوي، او نه مسلمان په چا پورې سخریه او ټوغې په ژبې سره کوي. دې صورت کې دا صفات ذکر شوي هم دې دپاره دي چې تاسو ترې ځان لرې ساتئ ای مسلمانانو، ځکه چې د دې خلکو انجام هغه تباهي ده، د دې خلکو انجام هغه د جهنم ویل کنده ده. د دې دپاره سورة الحجرات چې دی او د هغې موږ په ډېرو موقعو باندې الحمدلله تفسیر او وضاحت کړی دی. د هغه صورت ترجمه او تفسیر بیا پیدا کړئ، واورئ لازم، او ویې ګورئ او مطالعه یې کوئ. په هغې کې الله سبحانه وتعالی د یو مسلمانې معاشرې آداب مکمل بیان کړي چې مسلمانه معاشره به څنګه وي، او هغه ټولو بدو صفاتو نه الله منع کړې ده چې هغې سره د مسلمانانو ورورولي خرابېږي. مخکې دا ویلي دي په هغه صورت کې چې انما المؤمنون اخوه، مؤمنان ټول د یو بل ورونه دي. نو بیا یې هغه خبرې ذکر کړي دي چې په هغې سره ورورولي خرابېږي، نو ځان د دې نه لرې ساتئ. په هغه خبرو کې اولنۍ دا ذکر کړې ده، یا ایها الذین آمنوا، ای ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، یو قوم به په بل قوم پورې نه خاندي، یو قوم به بل قوم پورې استهزا نه کوي، یو قوم به بل قوم ته په سپک نظر نه ګوري. لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم، نو کیدی شي چې دا کم قوم پورې ته خاندي د ستا نه څه غوره. ولا نساء من نساء، او نه به ښځې په ښځو پورې ټوغې کوي. نو یا ایها الذین آمنو کې خو ټول داخل دي، خو دا ښځې خاص په دې ذکر کړي ځکه چې دا صفت په ښځو کې ډېر زیات دی. نو الله سبحانه وتعالی منع کړی د دې نه چې یو بل پورې به استهزا نه کوئ، یو بل پورې به خاندئ نه، یو بل پورې به سخریه نه کوئ، یو بل به سپکوئ نه. لا یسخر قوم من قوم، نه به قوم په اعتبار سره چاته سپک نظر ګوري، نه دی یو شخص چېرې دا سړی او په ده پورې زه خنده وکړم او په ده پورې وخاندم، د ژبې د لاسه، د رنګ د لاسه، د قوم د لاسه، د علاقې د لاسه، د غریبۍ د لاسه، یا بل داسې خبره، نه، دا به د مسلمان شان نه وي. لا یسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء، او نه به ښځې په ښځو پورې خاندي. نو بیا مخکې الله په هغه آیت کې څه وایي؟ ولا تلمزوا انفسکم، او عیبونه مه لګوئ په ځانونو باندې. سبحان الله، وګوره الله وایي انفسکم، په ځانونو باندې عیب مه لګوئ. نو په ځان څوک عیب لګوي؟ په ځان خو نه لګوي. معنی دا ده چې کله ته په مسلمان باندې عیب لګوې نو په ځان دې ولګوه، ځکه چې هغه ستا ورور دی که نه. نو ځکه الله وایي په ځان باندې عیب مه لګوئ، عیبونه مه لګوئ په یو مسلمان باندې. الله وایي ولا تلمزوا انفسکم، په یو بل عیبونه مه لګوئ، ځکه که په یو بل هم عیبونه لګول شروع کړو نو بیا به ستاسو دا ورورولي پاتې نه شي، دا ورورولي به ستاسو کمزوري شي. او په دې کې دنه دواړه خبرې راغلي چې په یو بل عیبونه مه لګوئ، مه په اشارو سره، او مه په یو بل عیبونه لګوئ په ژبې سره، یو ټولو نه منع راغلي.
ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب. الله وی ولا تنابزوا بالالقاب، او یو بل ته به بد بد نومونه نه اخلئ. هغه نومونه به یو بل ته نه اخلئ چې په هغې سره یو مسلمان خفه کېږي، په هغې سره یو کس سپکاوی دی، هغه نومونه به یو بل ته نه اخلئ. ولا تنابزوا بالالقاب. او دا صفت نن سبا عام دی، د بد بد نومونه اخیستی یو بل ته، او په دې سره د مسلمانانو رورولي، د هغوی اتحاد اتفاق هغه خرابېږي نه، بلکې ختم شي د هغوی اتفاق او اتحاد. نو په یو بل باندې به الله وي یو بل دپاره او بد بد نومونه نه اخلي. اوس یو سړی په یو نوم باندې مشهور شوی دی، پرې نه خفه کېږه، جدا خبره. یا یو بدني صفت ته د چا ذکر کې چې هغه کس راغلی و هغه چیت، یا هغه راغلی و هغه دنګ، یا هغه کس راغلی و هغه تور رنګ یې چې دی، او مقصد پکې سپکاوی نه وي، خو صرف ته د هغه سړي یو نښه بیانې، نو بیا پکې څه حرج نشته. یا دغه سړی په دې نوم سره په خپله مشهور شوی دی، لکه یو نیم سړی په یو نوم باندې مشهور شي او هغه په هغې باندې خفه کېږي نه، او نه پکې د هغه سپکاوی. لکه کله کله یو سړی مشهور شي په چاړه باندې، نو ټول کلی ټول علاقه چې د هغه نوملی وي د چا خواله وي، چاړه خواله ورغلی و، خو هغه په دې باندې نه خفه کېږي او نه په دې کې سپکاوی مقصد یې خو په دې نوم باندې مشهور شوی. نو داسې حالات جدا خبره. دې نه علاوه یو مسلمان به مسلمان ته بد نوم نه اخلي. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. الله وی د ایمان نه بعد په چا باندې د بېدینۍ نوم ایښوده، دا ډېر ناروا کار دی، او بد نوم ایښوده د ایمان. یو سړی مسلمان دی او ته راځې او د فسق نومونه پرېږدې او د داسې نومونه پرېږدي چې هغه نه دي مناسب د مسلمان سره. عبدالله بن عباس رضی الله عنهما نه دې کې یو ناشنا تفسیر نقل دی. هغوی معنی دا ده چې یو مسلمان دې ولیدو پخوا یې ګناه کوله، اوس یې توبه وویسته، نو ته ورته اوس ګناهونه مه رایادوه، چېرې یو وخت کې به ده دا کار داسې کو، او دا به دا زموږ په دې پښتنو کې دا ډېر غټ عادت دی. لکه یو سړی به توبه وباسي، ده وایي زه یې پېژنم، پخوا به داسې کول. نو پخوا که هر څه یې کول، خو اوس یې توبه ویستې ده، توبه یې وویسته، ګیره یې پرېښوده. دا ګیره اوس پرېښوده، دا پخوا وي ډاکو، او دا پخوا غلو، او دا پخوا حرام خورو. نو صحیح ده، پخوا هر څه چې کړي. اوس د صحابه کرام چې لکه اوس عمر بن خطاب رضی الله عنه چې موږ یې نوم واخلو، نو د ایمان هم ورسره ډېر شي. دا عمر بن خطاب رضی الله عنه پخوا مشرک و، مشرک د شرک نه لوی ګناه شته نشته، او دی په شرک کې واقع و. نو بیا به یو سړی سره لګي داسې به وایي چې دی پخوا مشرک. چې یو سړی توبه یې وویسته، الله معاف کو، نو خو ته یې معاف که که نه. نو دا بس بدبخته الله به یې معاف کړي، خو دی نه معاف کېدی پورې نښتی. نه نه وایي ده به پخوا دا کول، او ده به داسې کول، او ده به دغه کول. پرده اچوئ په مسلمان باندې، مسلمان باندې پرده. من ستر مسلما ستره الله فی الدنیا والآخره. چا چې په مسلمان باندې پرده واچوله، الله به پې پرده واچوي په دنیا او په آخرت کې. دنیا او آخرت کې به په الله پرده واچوي. پرده اچوه په خلکو باندې. ها الا هغه اوس یو خبره ده د یو کس چې د هغې نه امت ته نقصان دی، معاشرې ته نقصان دی، جدا خبره هغه بیانول. خو نور عام اوقاتو کې په یو مسلمان ورور باندې به څه اچوي؟ پرده به راچي. او ځکه حدیث کې راځي چې څوک د خپل ورور نه پرده اوچتوي، مسلمان ورور نه، او شرموي، الله به دې پردې اوچتې کړي، د کور په ګوټ کې به یې وشرموي، د کور په ګوټ کې به یې وشرموي الله. نو پردې مه اوچتوئ د مسلمانانو. دغه صورت ډېر ناشنا صورت دی، ځکه ما تاسو ته سورة الحجرات د دې مطالعه تفسیر یې وګورئ، ترجمه یې وګورئ، واورئ. بیا الله مخکې ویلي چې ای مؤمنانو په یو بل باندې بدګماني مه کوئ. بدګماني سره ورورولي خرابېږي. اجتنبوا کثیرا من الظن. یو بل باندې بدګماني مه کوئ. اکثر ګمانونه چې دي، بعض ګمانونه چې دي، نو هغه څه دي؟ هغه الله وایي ګناه ده. ان بعض الظن اثم. کله چې بدګمانیانې دې شروع کړې،
په یو مسلمان باندې بدګماني د یو نیم سړي دغه عادت وي دا بدګمانیانې کول دی چې هلته روان و د دا کړي دی چې دلته روان و د دا کړي دی چې دا مالداره شو د به غلا کړي دی چې دا چلو دا یعنی ذهن ډایرکټ د یو مسلمان په باره کې به د غلط طرف ته شي زموږ په خلکو کې دا خبرې مشهورې چې کله کیني یو بل سره پلاني سعودي عرب کې دومره پیسې وګټلې پلاني دومره وګټلې چې کم ډېرې ګټلې اب صحیح شو د به غلا کړي ډایرکټ د یو مسلمان په باره کې په الله باندې ایمان دی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل پیغمبر ګڼي ته د هغه په باره کې ډایرکټ دومره بدګماني کوې نه به کې په مسلمان باندې بدګماني ها ګمان ته هله کولی شي چې کله د هغې تا سره څه دلایل وي لکه اوس یو سړی یاره دا سړی غل دی ما ته غل ښکاري ولې ځکه چې د په باره کې مشهور دی چې دا غل دی او ما یو پیر لیدلی و په غلا باندې او یا داسې ما ته ویلو یا دغه لکه تا سره څه نه څه قراین دلایل شتي بیا سړی ګمان کولی شي خو د دې نه علاوه الله وایي بدګمانیانې به نه کوئ په یو بل باندې چې کله دې بدګماني شروع کړه بیا به جاسوسي کوې بیا به څه کوې جاسوسي نو الله وایي ولا تجسسو جاسوسیانې به د یو بل نه کوو اوس چې ته راولږې په یو کس باندې بدګماني وکړي چېرې دا کس به داسي ده به دا کار کړی ده به دا کړی اوس به ته جاسوسي کوې په ده پسې به پټ پټ ګرځي چېرې ده دا کار څنګه کوي راشه ویې ګوره نو اوس به ته د ده په عزت پسې او په هر څه پسې به لګیا ګرځې لټی به ولا تجسسو او چې کله په جاسوسۍ کې پرېوتې نو بیا به په مجلس کې غیبتونه کوې یاره ما ولیدو او دا چلې کوو او روان و هلته او هلته خو تا جاسوسي کړې ده که نو الله وایي ولا یغتب بعضکم بعضا یو بل څه غیبتونه به هم نه کوئ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا فکرهتموه تاسو کې د کوم یو کس دا خوښه ده چې د ده ورور دې مړ پروت وي او دی لګیا د هغه غوښه خوري مړ ورور غوښه څوک خوراک غواړي هېڅوک یې نه خوري فکرهتموه د هر چا بدي شي دا مړې ولې ووي ځکه چې مړې اوس مړی پروت وي او ته د بدن نه غوښه جدا کوې چاړه دې راغسې نو هغه به پوهېږي نه پوهېږي نو ته چې په یو مسلمان پسې پشي شالیږې خبرې کې خواخوږي نه اوري حتی خو دا خبره نه ده معلومه او ته پسې لګیې په شیشه خبرې کې الله وایي یو بل غیبتونه مه کوئ بیا الله سبحانه وتعالی په صورت کې نو اشنا خبره وکړه وی ای انسانانو ما تاسو ټول پیدا کړي یې د آدم علیه السلام نه او د بیبي حوا نه او دا قبیلې او خاندانونه الله وایي ما دې دپاره جوړ کړي چې یو بل وپېژني بس ان اکرمکم عند الله اتقاکم په تاسو ټولو کې عزتمن سړی هغه دی د الله په نس چې هغه تقواداري د الله په نس دغه دی عزتمن سړی چې هغه کې دننه تقوا وي هغه کې دننه دیني نه به خاندي د چا په قوم پورې نه به خاندي د چا په شکل پورې نه به خاندي د چا په یو صفت پورې معیار د غوروالي هغه څه شی دی هغه تقوا دی دا نه دی چې دا کوم قوم کې دی او د رنګ څنګه دی او د سره مال شتي او که نشتي نه نو د الله په بندګانو پورې به ټوغې نه کوې د الله بندګانو ته په سپک نظر نه ګورې الله ګورې په دې خپلو بندګانو ډېر مین دی ګورې مؤمنانو بندګانو باندې رب العالمین ډېر زیات خفه کېږي نو دا خبره یاده کړه په هغه بندګانو پورې به هم استهزا او سخریه نه کوې کوم چې په الله ایمان نه دی راوړی په هغو پورې به هم استهزا نه کوې او پورې هم سخریه او ټوغې نه کوې دا جدا خبره ده چې زمونږ ورسره نه لګي زمونږ ورسره دشمني ده په دې چې په الله ایمان نه دی راوړی په پیغمبر ایمان نه دی راوړی خو استهزا سخریه او ټوغې د هغه په بدن پورې د هغه په شکل پورې نه نه دې نه موږ منع شوي بلکې عبدالله بن مسعود رضی الله عنه هغه به دا وایي زه په سپي پورې نه خاندم یېرېږم وایي سپي پورې چې په لاره باندې سپی نه شي که نه وایي دې سپي پورې هم زه نشم خاندلی یېرېږم ځکه چې دا مخلوق د چا دی مخلوق د الله دی د الله په مخلوقاتو پورې به نه خاندي تبعید د هر هغه انسان دپاره الله وایي چې عیبونه لګوي او بدیانې بیانې یو نیم سړي دقه کاري چې کیني بس د پلاني عیب د علاني عیب د هغه بدي بیانوه د ده بیانوه او د هغه بیانوه او ځکه د ده دپاره صرف دا تبعی پوره ده دا خبره یاده کوي د ده دپاره صرف دا تبعی پوره ده
چې پردو عیبونو دی د خپلو عیبونو نه مصروفه کو د خپلو عیبونو ټیم ورته میلاو شو نه خبر هم نشو چې په ده کې څه کمی دی نو ځان یې پرېښودی دی خپل ګریوان کې نه ګوري او هغه دا چلو او ده دا چلو او هغه دا چلو او ده دا چلو ښه نو ځان ته مو ګوره که نه ته به څومره اوبه وکړي نو زه یم چې صرف دا یو لویه تباهي ده دا وله پوره ده چې د خلکو د عیبونه لټوي او لټوي نو په هغې کې د خپل ځان تېر شوی ده خپل ځان اصلاح تېر شوی ده او مرګ وله راغی او د اصلاح خپله ونه کړه دا تباهي د ده دپاره کافي نه ده دقه د ده دپاره کافي ده که نور څه نه بیا خصوصا خندا په نیکانو خلکو پورې الله د مجرمانو د صفت ذکر کړی په قرآن کې ان الذين اجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون الله وی د مجرمان د کافران د جهنمیان په مؤمنانو پورې به خنداګانې کولې مؤمنانو پورې به خندا د ایمان د لاسه کوله واذا مروا بهم يتغامزون او کله چې به د نیکان خلک تېرېدو دوی به یو بل ته سترګې ووالي ګوره ورته که نه بیا روان دي نن سبا هم بعض داسې شتي نیکانو خلکو پورې خندا او بیا د دین د لاسه خندا دا کفر دی د دین د لاسه خندا څه دی کفر دی د تبوک د غزا په موقع باندې چې کله بعضو دا خبره وکړې چې دا صحابه کرام کم چې راوتي دي او دا زموږ د قاریان وي او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواوشا کې چې کوم دي د ابوبکر صدیق یادو عمر بن خطاب یادو عبدالله بن مسعود او دا قسم صحابه کرام یادو وی دا خېټ ټول راوتي دي دوی غنیمتونو له راوتي جهاد میاد نشته دوی ته وګوره او دیندارۍ ته وګوره الله ایتونه نازل کړو وی که ته چېرته دوی نه تپوس وکړې لیقولن انما كنا نخوض ونلعب دوی به تا ته خامخا جواب کې دا وي چې ای د الله رسوله زموږ مقصد استهزا او ټوغه نه وه موږ خو سفر لنډو موږ خو وخت پاس کوو لکه نن سبا چې بعضو مجلسونه ګرم کړي که نه په دین پورې خبرې کوي په علماو پورې خبرې لکه نور څه میلاو نه شو مجلس د ګرمولو لپاره نو په علماو پسې خبرې شروع شو نور څه میلاو نه شو نو قرآن او حدیث پورې خانده نور څه میلاو نه شو نو په نیکانو خلکو پورې خانده نو الله وی ورته ووایه قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون تاسو سفر لنډو نو په دیم لنډو چې په الله پورې هم خاندل په پیغمبر پورې هم خاندل په مؤمنانو پورې هم خاندل په نیکانو خلکو پورې هم خاندل لا تعتذروا قد كفرتم عذرونه مه بیانوئ تاسو کافران شوي ګوره د هغوی هغه استهزا ته کفر وي ولې ځکه چې هغه استهزا د څه د لاسه وه هغه د دین د لاسه وه لکه یو سړي پورې خاندل لکه دینداره سړی دی او یو کس پورې خاندي د دې شکل د لاسه بدن د لاسه یا ده دا په منځ کې څه دشمني ده نو دا په خطرناکه ګناه کې واقع دی خو کفر ته نه رسي او یو سړی پورې خاندي د هغه د دین د لاسه کله ګیرې پورې خاندي کله دې پورې خاندي چې هغه د پنسي د ګیټونه بره کړي او د هغه په دین یعنې د دیندارۍ د لاسه پورې خاندي او په دې دین پورې ولا خاندي نو دا والعیاذ بالله بیا ډېره خطرناکه خبره انسان کفر ته رسي نو خصوصا عموما به خپلو ژبو حفاظت کوئ او په چا به عیبونه نه لګوئ استهزا سخریت ټوغې چا پورې به نه کوئ او خصوصا په نیکانو خلکو پورې او په علماو پورې بلکل به ټوغې نه کوئ زه به تاسو ته یو حدیث بیان کوم ډېر ناشنا حدیث دی ډېر ښایسته په صحیح مسلم کې دا حدیث دی یاد یې کوئ دا معنی که څوک نشي یادولی دا متن نو صرف دا معنی او ترجمه کم سے کم چې ستا زړه کې ډېر خوندور حدیث دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ګوره لا تحاسدو د یو بل سره حسد مه کوئ ولا تناجشو یو بل له په بیو کې دوکې مه ورکوئ ولا تباغدو د یو بل سره بغض مه کوئ ولا تدابرو یو بل ته مه شا کوئ په مصیبتونو کې یو بل سره ودرېږئ ولا يبع بعضكم على بيع بعض او د یو بل په بیو باندې بیه مه کوئ چې تاسو د بل مسلمان بیه خرابوئ او ته پرې راشي وکونوا عباد الله اخوانا او ځان داسې کوئ د الله دپاره ورورولي قایم کړئ په خپل منځ کې رونه شئ
المسلم اخو المسلم، مسلمان د مسلمان رور دی، لا یظلمه ظلم بنکی مسلمان د مسلمان باندې، ولا یخذله او نبه پریدی نبه شرمی، ولا یحقره او نبه مسلمان سپک گنی. التقوى ها هنا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تقوی اصل زی چې دی هغه د زړه دی. درې پیرې دې ته اشاره وکړه، بیا یې دوي بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم. په یو سړي کې چې څومره شري نو دومره به دی یو مسلمان ته په سپک نظر ګوري. كل المسلم على المسلم حرام، هر مسلمان په بل مسلمان باندې حرام دی. دمه وماله وعرضه، د یو مسلمان وینه په بل مسلمان حرام ده، د یو مسلمان مال په بل مسلمان باندې حرام دی، د یو مسلمان په عزت کې ګوتې وهل په دې بل مسلمان باندې حرام دی. دومره ښایسته نصیحت پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې حدیث کې کړی. دا حدیث په صحیح مسلم کې دی، ابو هریره رضی الله عنه روایت کړی. د هغې نه بعد الله وایي الذي جمع مالا وعدده، هغه چې را جمع کړی دی مال او شماري هغه. دا دغه انسان صفت دی، دا عیبونه چې لګوي. وایي مال یې را جمع کړی دی او په مخه یې شماري. نو دلته دا فایدې ګوره، په دې خلکو چې دا عیبونه لګوي او خلکو پورې خاندي، دا هم د دې مال د لاسه. مال ګوره په انسان کې تکبر پیدا کوي، مال په انسان کې تکبر پیدا کوي. الا من رحمه الله، مگر چې الله پرې رحم وکړي نو هغه د مال سره عاجزوي، یو اوچت مقام سره عاجزوي. خو نور عموما عامه خبره دا ده چې مال په سړي کې څه پیدا کوي؟ تکبر پیدا کوي. نو چې کله پکې تکبر پیدا شو، الله وایي که نو مال جمع کوي او شماري، نو مطلب چې مال ورسره ډېر دی. نو چې مال ورسره ډېر دی د هغې د لاسه په خلکو عیبونه لګوي، خلکو ته په سپک نظر ګوري. الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده، ګمان کوي چې یقینا مال د ده به همیشه وساتي د لره. سوچ یې دا دی چې دا مال به ما څه کي، ما به د همیشه دپاره وساتي، او چې دا مالي به زه به یم. دا غلط سوچ دی. دې کې دنه دا خبره پرته ده چې په ځان کې به د حرص ته صفت هم نه پیدا کړي. دی چې دا مال جمع کوي او په مخه یې شماري، نو څه معنی شوه؟ حرص پکې ډېر دی. لکه چې په مخه جمع کوي او جمع فاوعى لکه بل ذکر بلوغو کې ورچ او په مخه یې شماري، نو دې کې بله خبره ده چې لګی یم نه د الله په دین کې. لکه چې هلته جمع کوي او څه کوي؟ شماري، جمع کوي او شماري. او سوچ یې دا دی چې دا مالي به زه به یم، که دا مال نه و نو بس زه لاړم تمه وبرباد شو. نو دا صفت شتي په خلکو کې، شتي بازو کې چې مال د مال چوکیداري. لکه یو نیم سړي په دنیا کې څه ډیوټي؟ د مال چوکیداري. حالانکه دا مال ګوره الله موږ له ولې راکړی چې موږ ته فایده واخلو، موږ ته فایده واخلو دنیوي اخروي. خو چې یو سړی راولګي او د دې مال چوکیداري شروع کړي، نو دا بیا ډېر بدبخته انسان دی، ډېر بدبخته چې د مال چوکیداري کوي او کوي او جمع کوي او شماري. بعضې شماري چې وخاندي ورته وایي زه پرتې دي ډېرې، او بعضې کاونټونه ګوري او بعض ولې ځایونه ناشنا ناشنا ځایونه، او څوک یې په یو سوړه کې ورننه باسي، څوک یې بله سوړه کې ورننه باسي. مال نه فایده اخیسته پکار دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې وایي که نه، صحیح بخاري کې د حدیث شتي، وایي په تاسو کې د کوم سړي د وارث مال خوښ دی؟ وارث هغه چا ته وایي چې ستا نه بعد ورته ستا میراث پاتې کېږي. نو په تاسو کې د چا د خپل وارث مال خوښ دی؟ صحابه کرامو یا رسول الله هر سړي خپل مال خوښ دی، د وارث مال سره موږ څه کوو؟ هغه د هغه مال دی. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي نو ستاسو مال هغه دی کوم چې آخرت ته ولېږو، د باقي مال ټول د وارثانو دی. ستاسو مال کوم یو دی چې کوم آخرت ته ولېږو؟ هر چې دغه مال دی، د کوم چې ته ایزان سره دی اخو دی او ته ګورې او خاندې او خوشحالې، نو دا مال د چا دی؟ دا د وارثانو دی. ته بیا هسې چوکیداري کوې دی مال.
نو دې کې دې ته اشاره ده چې دا سړی دومره هیرسناک دی چې مال را جمع کوي حدیث کې راځي سبحان الله قیامت یو نښه هم دا ده لیأتین علی الناس زمان پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خلکو باندې به یو زمانه راشي لا یبالی المرء مما اخذ المال امن حلال ام من حرام داسې زمانه به په خلکو باندې راشي چې یو سړي به دا سوچ نه وي چې د په څه طریقه دا مال وګټو د کوم ځای نه یې واخیستو د حلالو نه یې واخیستو او که د حرامو نه دې ته به نه ګوري خو صرف په څه کوي پیسې به را جمع کوي نو دا یو بد صفت دی چې بس صرف پیسې جمع کول مقصد شي ها پیسې جمع کول جایز دي خو چې کله پکې یو سړی د الله حق ادا کوي د حقوق العباد خیال پکې ساتي او دا مال جمع کولی نه غافله کوي د الله د دین نه او د قرآن او د حدیث نه او د آخرت نه نو به کوئی حرج نه لري کلا هیڅ چرې داسې نه ده دې کې دوه خبرې دي کلا هیڅ چرې داسې نه ده یعنی کلا یوه معنی دا شوه هیڅ چرې عیبونه لګول نه دي پکار داسې هم کیدی شي او یا داسې کلا هیڅ چرې داسې نه ده یعنی هیڅ چرې داسې نه ده چې د ده دا مال به دی همیشه ساتي مال به یي او دی به د دنیا نه څه شي لاړ به شي نو داسې نه ده الله وایي لینبذن فی الحطمه خامخا غزار بکړی شي په حطمه کې حطمه د جهنم یو نوم دی او معنی ده د په عربۍ کې هغه اور چې اډوکې ماتوي هغه اور چې اډوکې ماتوي الله وایي داسې جهنم ته به یې غزار کړم چې داسې اور ته به یې غزار کړم چې دومره زورور اور دی چې هغه د اډوکې ماتوي الله دې ته موږ ساتي وما أدراك ما الحطمة او څه پوه کړی ته چې څه شی دی حطمه دا د عربۍ ژبې طریقه ده چې کله د یو شي یعنی د یو شي غټول غواړي ته یو چا ته که نه داسې ورته یو شی ورته وایي دا شی به وایي تا ته څه پته دی چې دا شی څه شی دی القارعه ما القارعه الحاقه ما الحاقه وما ادراك ما الحاقه د دې شي د خبرې د غټولو دپاره چې یو غټه خبره ده څه شی ده حطمه نار الله الموقده اور د الله دی چې بل کړی شوی دی التي تطلع على الافئده هغه دی چې ورخیږي به په زړونو باندې داسې اور دی چې څه ته به رسي زړونو ته به رسي دا زړونه یې خاص ذکر کړو ولې ځکه چې مین ځای دقه دی دی چې د خلکو پورې استهزاء او سخریه کوي او خلکو پورې ټوغې کوي خو تکبر دی پکې که نه لویي ده پکې او د هغې مین ځای هغه زړه دی بله ده ده چې دا سوچ چې و دا ګمان و چې دا مال به ما همیشه ساتي نو دا ګمان کوم ځای کې و زړه کې و که نه ځکه الله وایي دا اور به د جهنم دا اور دا به رسي د دې زړه ته انها علیهم مؤصده یقینا دا اور به په دوی باندې جوخ کړی شوی یا را بند کړی شوی به د هر طرف نو به دا اوري فی عمد ممدده په ستنو اوږدو کې عمد ستنو ته وایي ممدده اوږدې اوږدې ستنې به یعنی د جهنم اوږدې اوږدې ستنې به او د هر طرف نه به دوی نه د اور په قستنو کې را چاپېره شوی دوی به یې راګیر کړي د هر طرف نه او دوی د سینو ته به دا اور خیږي زړونو ته به یې خیږي الله دې ته موږ وساتي یو پیر به دې صورت ترجمه به یې وکړو بسم الله الرحمن الرحیم ویل لکل همزة لمزة هلاکت ته د پاره د هر عیب لکونکي بدي ویونکي الذي جمع مالا وعدده هغه چې را جمع کړی د مال او شماري هغه
يحسب أن ماله أخلدا ګمان کوي چې یقینا مال د به همیشه وساتي د لره کلا هیچرې داسې نه ده لینبذن فی الحطمه خامخا غزار بکړی شي په حطمه کې وما أدراك ما الحطمه او څه پوه کړی ته چې څه شی دی حطمه نار الله الموقده اور د الله دی چې بل کړی شوی دی التي تطلع على الأفئده هغه دی چې ورخیږي به په زړونو باندې إنها عليهم مؤصده یقینا دا اور به په دوی باندې جوخ کړی شوی فی عمد ممدده پستن اوږدو کې دې سره د قرآن درس اختتام ته ورسېدو اوس راځو خپل هغه درس له چې په هغې کې اهم سوالات دي چې هغه د مسلمان د ژوند سره تعلق ساتي أسئلة مهمة في حياة المسلم د مسلمان په ژوند کې اهم سوالونه چې د هر مسلمان دپاره لازم دي په دې کې موږ څو سوالونه بیان کړي 7 سوالونه بیان شي اخرنی سوال چې کوم بیان شي هغه د ایمان په باره کې ایمان څه ته وایي او د ایمان څو ارکان دي وضاحت شی او د ایمان تعریف او د ایمان ارکان دا خبرې بیان شوي سره دلایلو اوس اتم سوال یې دا راوړی دی او ډېر اهم سوال دی ما معنى لا إله إلا الله د دې کلمې څه معنی ده لا إله إلا الله دا کلمه خو هر مسلمان ته یاده که کلمه طیبه لا إله إلا الله هر مسلمان ته یاده د دې معنی سره دا خو بنیادي کلمه ده د اسلام د دې څه معنی ده چې په دې باندې کم سے کم یو مسلمان خو پوه وي که دا زه کومه کلمه ویمه زه ولې دا کلمه ویمه دا کلمه زما نه څه غواړي دې کلمه کې دننه کمې خبرې راځي او کمې نه راځي د یو مسلمان دپاره معلومول لازم دي ډېر داسې مسلمانان هم شته ګوره او حیران به شي داسې مسلمانانو ته چې دا کلمه وایي یاد راوته کلمه طیبه ووایه کلمه توحید وایي لا اله الا الله خدي لا إله إلا الله سما نه ما نه ولا نورسي دا اوس عجیبه خبره تعجب چې خبرې کله موږ شروع کړو غټې غټې خبرې وکړو اسمان راکوز کړو د ځمکې سره ولګو ځمکه وخېجو د اسمان سره ولګو او د توحید د کلمې معنی به ورته نه معلومه چې توحید څه ته وایي لا إله إلا الله ترجمه د دې دا ده اول به ترجمه ذکر کو بیا به وضاحت وکړو لا إله إلا الله نشتی حقدار د بندگی مگر یو الله یا نشتی معبود په حق باندې مگر یو الله نو دیزی کی جواب دیسی کړی دی وی د لا إله إلا الله معنی دا ده چې نفی کې به حق د بندگی د غیر الله نه یعنی دا خبره به نفی کې لري کې وي چې الله نه علاوه څوک د عبادت حقدار نشتی و اثباتها لله وحده او دا حق به ثابتې صرف د چا دپاره د الله دپاره دا د لا اله الا الله معنی ده دا خبره یاده کوي لا اله الا الله د دې دوه ارکان دي د لا اله الا الله ارکان دي دوه ارکان دي دوه نفي او اثبات دا ارکان د لا اله الا الله دي
نفي خو واضح ده اکثر ملګري دې په معنی پوهېږي یعنی یو شی نفي کول لرې کول ختمول اثبات یو شی ثابتول کله چې موږ ته دا کلمه وایو لا اله الا الله نو دا په دوو حصو کې تقسیم ده یو حصه کې نفي په بل حصه کې اثبات دی لا اله دا څه شی دا نفي ده الا الله اثبات لا اله چې کله تا دا ووایي نو تا دا ووایي چې نشتی د عبادت حقدار په حق باندې الا الله مگر یو الله نو د الله دپاره دې ثابت کړو او د نورو ټولو نه دې څه کړو نفي کړه او دې ته وایي کفر بالطاغوت یعنی د هغه وخته پورې د یو سړي ایمان نه صحیح کېږي چې څو پورې انکار نه یې کړی د غیر الله د بندګۍ نه د هغه وخته پورې ګوره ایمان نه صحیح کېږي بلکې انکار مخکې دی د دغې نه لا اله الا الله کې نفي مخکې دی که اثبات مخکې نفي مخکې او قرآن کې الله دې خبرې ته اشاره کړې ده فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن بالله چې څوک انکار وکړي د طاغوت نه او طاغوت هر هغه چا ته ویلی کېږي چې د الله نه علاوه بندګي کېږي او هغه پرې راځي چې څو پورې د دې طاغوت نه انکار نه یې کړی نو د ایمان نه برابرېږي الله وایي چا چې د دې طاغوت نه انکار وکړو ویؤمن بالله او په الله ایمان راوړو بس دا صحیح مؤمن دی خو اوس یو سړی داسې وایي چې زما دا عقیده ده چې د بندګۍ حقدار څوک دی الله دی ښه وایي دا د مشرکانو چې دا حق بعضو مخلوقاتو له ورکړی څوک د ملایکو بندګي کوي څوک د عزیر علیه السلام بندګي کوي څوک د عیسی علیه السلام بندګي کوي څوک د ګټو د ونو بندګي کوي څوک د قبرونو بندګي کوي څوک د بل څه او د بل څه دوی باره کې څه وی وایي دغه کې زه څه نه ویم دغه کې زه څه نه ویم څه مو خیال نه د دا کلمه نه ده قبوله کړې د زړه نه دغې کې زه څه نه یم دې څه مطلب شو که صفا اعلان بکې چې د عبادت حقدار یک یوازې الله دی صفا اعلان بکې او بیا به ورسره دا اعلان کې چې د الله نه علاوه هر څوک چې دی کائنا من کان که هغه پیغمبر دی که ولی دی که نبي دی که ګټه ده که ونه ده که ملایک دي که پیر دی که بابا دی که تعویز دی او که هر شی دی د الله نه علاوه چې د چا هم بندګي ده خلک کوي نو دا باطله ده دا څه ده باطله دا خبره به لازم کې لا اله الا الله ګوره معنی دا ده په دې پوه کې ځان په لا اله الا الله باندې یو سړی به لا اله الا الله وایي ولې دا زموږ په دې ملکونو کې چې دې قبرونو ته پراته دي او درګاهونو او دربارونو والا او دعویدار د اسلام او د توحید ولې دوی لا اله الا الله نه وایي ټول وایي لا اله الا الله خو په معنی نه دي پوه ځکه زموږ د زمانې د مشرکانو نه د مکې مشرکان څه غوره پیغمبر هغوی ته ووایي لا اله الا الله ووایي هغوی ویلې وه نه ویلې ولې نه ویلې هغوی ته پته وه که موږ لا اله الا الله ووایو نو د دې معنی دا دی چې د الله سره به بیا هېڅوک نه شریک کوو نه وي دا کلمه او زموږ د زمانې هغه دا کلمه وایي او ورسره شرک کوي نو هغه ته ګوره شو که نو په دې کلمه کې دا دوه خبرې څه دي لازم دي نفي اثبات دا خبره حدیث نه هم ثابته ده صحیح مسلم کې دا حدیث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي ګوره من قال لا اله الا الله چا چې لا اله الا الله ووایي په دې خبره ختمه نه شو ګوره وکفر بما یعبد من دون الله او د الله نه علاوه چې د چا بندګي کېږي د هغې نه انکار وکړو ګوره نو کې نفي پکې لازم دی د الله نه علاوه چې د چا بندګي کېږي د هغې نه انکار وکړو حرم ماله ودمه وحسابه على الله اوس د ده مال هم حرام شو حساب د ده مال حرام شو یعنې مال ته څوک نشي اخیستی وینه یې څه شوه حرامه شوه نشي وجلی حساب یې په چا دی په الله دی باطني الله ته سپارلی شي
خو دا هله چې کله دی انکار وکړي د غیر الله د بندګۍ نه دا خبره پکې دنه لازم ده ګوره وکفر بما یعبد من دون الله. یو بله خبره بعض خلک د دې غلطه ترجمه کوي چې کله ته ورته ووایې لا اله الا الله څه ترجمه ده وایي معنی دا چې نشتی رزق ورکوونکی مګر یو الله یا نشتی خالق مګر یو الله. نو دا عقیده خو د مکې د مشرکانو وه بیا خو هغه مسلمانان شو. که چېرته د لا اله الا الله ترجمه دا شي چې رزق الله ورکوي یا مخلوق الله پیدا کوي یا نظام الله چلی یا مرګ او ژوند الله راولي نو دا خو د مکې د مشرکانو هم دا عقیده وه. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. ای پیغمبر که ته دوی نه تپوس وکړې چې د ځمکې او اسمانونه چا پیدا کړي دي دوی به وایي چا وایي به چې الله پیدا کړي. نو بیا خو هغوی مسلمانان څه خیال دی که چېرته د کلمې دا معنی شي نو بیا هغوی مسلمانان حسابېږي که نه حسابېږي حسابېږي خو د کلمې دا معنی نه ده. هغوی به دا خبره کوله وی موږ دا منو چې الله خالق ته او رازق ته او مرګ او ژوند او نظام او دا هر څه د هغه په لاس کې مشکل یې به کوم ځای کې جوړ کړی نور معبودان یې ورسره شریک کړي او چې کله به پرې رد وشو نو څه به وي ما نعبدهم الا لیقربونا الى الله زلفا. موږ ګوره د دوی داسې بندګي نه کوو خو د دې دپاره لګیا یو چې دوی موږ نږدې کړي الله ته. جاخۍ دلته جوړه کړې وه ټوله. نو ځکه که څوک دا وایي چې د لا اله الا الله معنی دا ده چې نشتی رازق مګر یو الله نشتی خالق مګر یو الله بعض وایي نشتی موجود مګر یو الله. دا هم ډېره غلطه ترجمه ده نشتی موجود مګر یو الله. دې نه ګوره دا معنی هم راوځي چې یعنې دا څه چې دي په دې کې دنه څوک دی په دې کې الله دی دې کې د الله وجود دی. نو ځکه صحیح ترجمه یاده کوي د دې کلمې لا اله الا الله معنی څه ده نشتی حقدار د بندګۍ مګر یو الله. دویمه ترجمه نشتی معبود په حق باندې داسې مې ویلی شي نشتی معبود په حق باندې مګر یو الله. دا خبره یاده کړئ او د ترجمه یاده کړئ. د هغې نه بعد سوال راوړی ډېر اهم سوال دی ډېر اهم سوال دی وی چې هل الله معنا ایا الله زمونږ سره دی. دا ډېره اهمه مسله ده ګوره د عقیدې په باب کې اهمه مسله ده چې الله زمونږ سره دی که نه وی او نعم الله موږ سره دی الله معنا الله زمونږ سره دی خو بیا ورسره مخکې خبره کړې ده الله زمونږ سره دی خو بعلمه وسمعه وبصره وحفظه وإحاطته وقدرته ومشيئته. الله موږ سره دی د علم په لحاظ الله موږ سره دی د اوریدو د لیدو د قدرت د احاطې د مشیت د حفاظت په اعتبار او په لحاظ سره الله زمونږ سره دی. واما ذاته او هر چې د الله ذات دی نو هغه د مخلوق د ذات سره او د مخلوقاتو سره نه دی ګډوډ او نه دا مخلوق الله راګیرولی شي. مطلب دا دی چې الله داسې نه دی ذاتي چې زمونږ سره دی که الله ذات زمونږ سره شي که د الله ذات زمونږ سره شي نو بیا خو مخلوق الله یې راګیر کو که نه لکه اوس که موږ داسې وایو چې الله ذات زمونږ سره دی په دې جومات دا چت پې له پاسه شو که نه شو له پاسه شو دې ټیبل لاندې هم شو الله والعیاذ بالله کمره کې هم شو کوم ځای کې ته ګناه کې هلته هم الله شو هر ځای کې الله شو. ذات نه د ذات په اعتبار سره الله په عرش ته پاسه دی او عرش د دې ټولو مخلوقاتو نه اوچت دی. حدیث کې راځي عرش یو قوبه ده قوبې په شکل کې دی. څه په شکل کې دی قوبې په دنیا باندې د قوبې په شکل کې دی. عرش د ټولو نه بره مخلوق دی او رب العالمین په دې عرش ته پاسه دی. څنګه پې د پاسه دی لکه څنګه چې د هغه د شان سره ښایي کیفیاتو کې موږ ګوتې نه شو وهلی ځکه چې الله موږ ته څومره خبره کړي دومره یې کوو پیغمبر په صحیح حدیث کې څومره ویلي دومره یې کوو بس.
الله په عرش د پاسه دی، ذات یې په عرش د پاسه دی. ښه نو موږ سره څنګه دی؟ موږ سره په داسې دی چې زموږ خبره اوري، موږ ویني، زموږ حفاظت کوي، موږ یې راګیر کړي وو په خپل علم کې، قدرت په لحاظ، دې هر څه په لحاظ سره الله زموږ سره دی. نو که څوک دا وایي چې او الله زموږ سره دی، وایي څنګه؟ وضاحت یې وکړه. وایي زموږ سره دی ځکه چې زموږ اوري، موږ ویني، هر څه بیا خو صحیح. او که څوک داسې وایي چې الله زموږ سره دی په دې معنی سره چې الله ذات زموږ سره دی، نو بیا دا خبره څه ده؟ غلطه ده. قرآن کې اووه ځایونو کې الله دا خبره ذکر کړې چې زه په عرش د پاسه، اووه ځایونو کې الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش. اووه ځایونو کې خو صرف واضح حدیث الله ویلي دي چې زه به کوم ځای کې یم، زه په عرش د پاسه، اووه ځایونو کې ویلي دي قصفا. او بیا چې ورسره نور دلایل را جمع کړي نو ډېر شی دلایل دي په دې باندې چې الله کوم ځای کې دی، الله په عرش د پاسه دی، بره دی. انا انزلناه، الله وی دا قرآن منګه نازل کړی دی. نو چې الله بره نه وی نو بیا به داسې ویلی چې موږ نازل کړی، بیا به څه ویلی چې موږ دا قرآن درکړی دی. الیه یصعد الکلم الطیب، الله ته پاک اعمال او پاک خبرې بره خیجي، بره ورته خیجي. یصعد معنی بره خیجي کنه. نو چې بره ورته خیجي نو څه معنی شوه؟ چې الله بره دی. که الله هر ځای کې بیا خو دې ټکي ته ضرورت نه و چې الیه یصعد. اسراء و معراج، بیا د معراج واقع تاسو ته معلومه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم اسمانونو ته وخوت، د چا سره خبرې وکړې؟ د الله سره خبرې کړي. دیدنې د الله نه دی کړی، خو خبرې شوي دي. هلته یې پرې لمونځ لازم کړو. د دې واقعې څه خاصیت دی؟ خاصیت پکې دی چې د الله سره پکې خبرې وشوې که نه، او اسمانونو ته پسې وختو. که چېرته الله هر ځای کې وی د ذات په اعتبار سره، نو د پیغمبر د معراج ته څه ضرورت و؟ څه خیال لري؟ ضرورت ورته نه و. بیا خو الله هر ځای کې دی، نو هغه اووه اسمانونو ته خیږي او په هغې دپاسه اوبه دي او عرش دی او سدرة المنتهی خواله ځه. ولې؟ خو د دې دپاره چې الله هلته دی، په عرش د پاسه دی. هغه صحابي چې راغی او وایي زه دا وینځه ازادومه، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې تپوسونه وکړو این الله. دا اوس واضح دلایل دي، خو چې د چا زړه الله بند کړي که نه، دا خو جدا خبره ده. این الله، الله کوم ځای کې دی؟ نو هغه ورته فی السما، بره دی. فی کله په عربۍ کې علام راځي، ګوره په معنی د علا. بعض دا اعتراض کوي تاسو چې فی السما په اسمانونو کې، نو ولې الله په اسمانونو کې دننه دی؟ نه، په اسمانونو د پاسه دی. نو بیا فی ولې راغلی دی؟ دا اعتراض په تاسو باندې کېږي چې ته داسې کس سره کېناستې چې هغه لږ پوه وي. فی نو بیا به ورته وایه په عربۍ ژبه کې فی په معنی د علام راځي. څنګه دلیل پسې دی؟ الله وایي قل سیرو فی الارض، وګرځئ په ځمکه کې. نو په ځمکه کې دننه څوک ګرځي؟ فی الارض نه، قل سیرو علی الارض، معنی دا شوه چې وګرځئ په څه د پاسه؟ په ځمکه د پاسه. نو فی په معنی د علا شوه، نو فی دننه پکې ورننوځي، دا خو نه دي راغلي. لأصلبنکم فی جذوع النخل، فرعون ویلو کنه جادوګرانو ته، وایي تاسو له به زه پانسي درکم د کجورو په تنو باندې. نو فی ویلې د کجورو په تنو کې ولې دننه پانسي ورکړې وه که د پاسه؟ د پاسه. نو هلته فی په معنی د علا راځي. نو په عربۍ ژبه کې کله فی څه شي؟ په علا په معنی باندې راځي. بیا ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي زه څوک یم؟ وایي ته د الله پیغمبر. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي اعتقها فانها مؤمنه، ازاده که دا مؤمنه. که چېرته د دې دا جواب غلط وایي چې الله بره دی، نو پیغمبر به رد کړی و که نه رد کړی؟ خو راغلی د الله دین د بیانولو لپاره. د پیغمبر په مخ کې د غلطه خبره کېږي او هغه دې بغلی ناسي او هغه دې رد نه کوي، هغه دې وضاحت نه کوي، دا خو نه منلو خبره. نو الله ذات کوم ځای کې دی؟ په عرش د پاسه. کیفیت یې موږ ته نه دی معلوم. کیفیت یې چا ته معلوم دی؟ الله ته معلوم دی. ځکه چې استوا، الرحمن علی العرش استوا، استوا په عربۍ ژبه کې واضح د بره کېدو ته وایي. څنګه الله بره شوی دی په عرش باندې، د الله ته پته ده. خو موږ دا منو چې الله په عرش ته پاسه، ځکه چې الله ویلي، نو الله د خپل ځان نه ښه خبر دی. موږ پکې څه لګوتې وو؟
پیغمبر هم ویلي حدیث کې موږ سره څنګه دی الله لکه قرآن کې هم دشتي وهو معکم اینما کنتم تاسو چې کوم ځای کې الله تاسو سره دی بس دا دلیل راوړي نو هغو ته دا وایه امام ابن عبدالبر رحمه الله وایي په دې باندې د صحابه کرامو اجماع وه د صحابه کرامو ټولو اجماع وه چې کوم ځای کوم داسې آیت راشي چې الله تاسو سره دی نو معنی دا چې الله تاسو سره دی بعلمه خپل علم په لحاظ سره او په اعتبار سره اسی یو مثال درکم د مخلوق ولله المثل الاعلی د الله اوچت مثال دی استاد ته یو کس ته ټلیفون وکړي یاره ما ته دا مشکل راغلی دی او هغه کس پاکستان کې دی ته دلته یا بل ملک کې دی تو ته ما ته دا مشکل هغه ته تو یریږم زه د سره یم څه وایي یریږم زه د سره څه یم زه د سره یم نو هغه یې هلته نو څه معنی ده زه د سره یم یعنې زه د سره مرسته کوم نو چې کله یې ویلي چې الله زموږ سره دی معنی دا نه چې الله ذات زموږ سره دی الله زموږ سره دی یعنې د اورېدو په لحاظ د لیدو په لحاظ احاطې د قدرت موسی علیه السلام او هارون علیه السلام چې الله لېږل څه ورته وي انني معکما زه تاسو سره یم اسمع و ارى تاسو سره یم خبره په دې ځای ونه دروله تاسو سره یم ستاسو خبرې اورم او تاسو اینم که چېرته د الله ذات د هغوی سره وی نو بیا دې دوو خبرو ته پکې ضرورت و چې اسمع و ارى نه دلته الله وضاحت وکړو چې زه ګورې تاسو سره یم داسې نه چې ذات په اعتبار سره تاسو سره یم تاسو سره یم معنی دا چې ستاسو خبرې زه اورم زه تاسو وینم زه ستاسو مرسته کوم ورسېدې په دې باندې که نه نو دا ډېر اهم سوال دی څوک درنه تپوس وکړي چې الله زموږ سره دی او که نه نو څه جواب ورکوئ او زموږ سره دی بس د علم په لحاظ اورېدو احاطې قدرت مشیت په لحاظ او ذات یې کوم ځای کې دی ذات یې په عرش ته پاسه دی په دې باندې به اکتفا وکړو انشاءالله پر روان درس کې به د 10 نمبر سوال نه شروع کوو الله دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين